باڼه می مات سوا سترګې می سرې سوې در پسې شونډې می غوټې پرې سوې یاره ستا یاد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو او باعزت ورونو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې دغه مورکي اولادونه ټول ناروغه دي او له ډېرو مشکلاتو سره مخ ده، او د دې ادرس راته بل چا راکړی و، نو راغلی چې د دې حل له تاسو سره شریک کړو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ ته ښه یې؟ څنګه یې ژوند زندګي سره خبر شو چې ستاسو ماشومان ډېر ناروغه ده، نو موږ راغلی چې ستاسو غږ خپل هېوادوالو سره شریک کړو. تاسو سره ټول کې ژوندی اوسئ، خو مریضان خو ټول ماشومان مې مریضان دي، چې نه مریضان شوي دي چې همدا اوس یو بستر دی، یو بېګا بستر شو، او ډاکټران ما ته وایي د دې به د وخته غم خوړلی او ما د دې غم مې په څه شي باندې خوړلی و. زما لاس کې څه شی نه ودرېږه چې نن لاس کې مې څه شی راشي، د دې غم وکړم سبا راشي. څه ناروغۍ لري؟ همدغه ولې ټول ځان درد لرم، سر مې خوږېږي، مور یخني مې کېږي، تبه یې نیوله اوس ډاکټران وایي چې د هغې مغزو کې وخلي دي، ملاریا مې ورته پیسې نه وې چې د هغې معاینات مې کړه، پرستامول ګولۍ ورکړه، نعلاجي ده، هغې اوس په سر وخلی دی ملاریا مورقه، وایي په مغزو یې اوس مکروب نیولی دی، اوس نه استفراق لري، دا څومره ورځ ده چې بستر دی، هېڅ نتیجه نه ورکوي. اوس یو نیم کومک هم کوي ورباندې لږونه نتیجه اوس هم بستر دی؟ اوس هم بستر دی. خاوند دې څه کار کوي؟ خاوند مې وزګار دی، اعصابو تکلیف لري، موټر چپه شوی و، همغې سره لاسونه یې مات شوي وو، اوس اعصابو تکلیف لري چې لږ ورباندې بوجه شفخانې پورې نه شم لېږلی. هلته منډې وه خو راځم د پردۍ ډوډۍ پخوم، خدای ورسته چې راغلی یم تنور مې اچولی، پردیو کره په خدای خس نه و، پردیو کره مې ډوډۍ پخ کړې ده، هغه مې اخیستې ده، یو دوه دانې هګۍ مې جوش کړي دي، تللی یم هغه نجلۍ ته مې ډوډۍ نه شي خوړلی، خوراک مو پاتې شوي ده، هېڅ څه شی نه شي خوړلی، حتی یو میوه هم اوس نه شي خوړلی. خیر دی، الله مهربان دی، روغه شي. مړی زه دې په ژوند یو مشر زوی مې و، هغه مشر و د کور، یو دې په لاره یو کار غریبي یې کوله، هغه اوبه ویوړه، یو بل د هغې دا ګونګی دی، دغه اوس مشر دی، دا مشر زوی دی؟ دا مې مشر زوی دی. دا خبرې کولی شي؟ دا سم نه شي تو گپ زده میتونی؟ توی تو دست بالا که تو چیز بگو گپ زده نمیتونی؟ دا څو کلن ده؟ دا 19 کلن دی. دا مشر ده؟ او دا د کور مشر دی. دی ته بادرنګ یو چې شکراچي په سر واچو، او یو ورځ دوه ورځ چې دغسې مر وهلی دی، دا مریض دی، پروت دی، پروت اوس دا 2 ورځې شو چې لږ ځای نه جګ شوی دی. ښه مور جانې، ته څه ویل غواړې؟ ستا لور هم ناروغ و؟ زما لور سرطان ده. سرطان ده؟ سرطان ده، کابل کې ده. پیغله ده یا نه واده شوې؟ واده شوې ده. ته خو نه هغه ته لرم چې دی دی پښتنه ده بس. ښه کابل کې اوسېږي، تا سره دومره اوس کرایه نشته چې هلته لاړ شې د هغې پوښتنه د هغې پښتنه وکړه. او دا د انګور ده؟ دا مې انګور. دې د سره ژوند کې ستا خاوند نشته؟ نه زما خاوند ټول کاره څه. نو دغه کور تاسو په همدې چلوئ چې ته ډوډۍ پخې او دې ته راوړې 10-20 درکې هغې باندې کور چلوئ؟ همدغه هغه هم ده، زه ډوډۍ پخوم او چې لاړ شي هغه ویسي، هماغه واقعیته خبره وکړم چې د چا چې پاتې سړه ډوډۍ کته، بله ورځ یې راته رالیږلي وو کچالان، هغه مې تاوده کړل چې دا ماشومان ته مې کېښودل، وایي مورې دا خو خراب شوی دی، معلوم مه خورئ چې یو شفخانه کې 2 پراته دي، دا رسیات مې دروغ وایم، کاسه کې همداسې کېښودل، لاړم 20 روپو مې ورته مستې واغېستلې، مستو سره ډوډۍ وخوړله، شاته کې خیر ده مهربانه. او که زه دې شفخانه کې هم په کېناستلو پوهېږم، که په خوراک باندې پوهېږم، که په خوړلو باندې پوهېږم، یو نیم راته وایي چې دغه شی وخوره، په خوله کې زه په ځان باندې پوهېږم، او لور مې پېغله ده، داسې وړه مې ده، ځوانه ده، ډاکټران راته وایي چې ستما اوس د دې تداوي نه کېږي، مخکې
مخکې به د دې غمه کړې وه. نو اوس خو د مرغۍ علاج کېږي که نه یا بل ناروغي ده؟ نه دا ډېره پخوانۍ شوې ده، د دې په سر باندې وهلې ده، بیا هغه مکروبي شوی ده. او دا بیگا اشتاق هم کنول په لاس کې ده، بیگا هم وولیدل. نو مورجانې د خپل اولادونو سره سم کړېږي نو؟ ولې نه کړېږم، هر ساعت یې هر یو ته هیله خدای راکوي، ما زه پخپله پوهېږم چې په ما څه تېرېږي. غږ مې ورک دی مورې مورې. الله مهربان ذات دی، انشاءالله ښه به شي. موږ ورته دعا کوو. اوس چې هر یو راځي یو دوا ورکوي، راځي پوښتنې ته وایي څه شی ورکړی وم، دغه نسخه یې ورکړې ده، بیا 500 روپۍ دوا ورته واخلي. او دا هم دولتي شفاخانو کې ګرځي، شخصي شفاخانه نه؟ نه وسه مې نه کېږي، په خدای وسه مې کېدله وخته مې بس کړه. یو راته وایي چې نښه کېږي بویزه شخصي ته، بل وایي چې بویزه فلاني ځای ته، بل وایي بویزه په څه شي بوزمه، په څه شي ویسمه، اته د زړه ارمان مې خو نه پاتې کېږي. بېګا مې ورته ژړلې تمامه شپه، خو په زړه کې مې خو ارمان نه پاتې کېده چې دا مې بدوي کړی وه چې بیا نه مو خیر. غږ مې ورک دی مورې مورې. خیر ده مورجانې، مه ژاړه مه ژاړه، ښه به شي. هغه وروڼه چې ستاسو غږ اوري حتما به تاسو سره مرسته کوي، مه ژاړئ. قدرمنو هېوادوالو، دا خو بیخي خبرې م کولی نه شي، تاسو خپله ګورئ چې څه حال یې دی. د دې مورجانې لور چې د سرطان دی او د دې یو زوی او مشر چې هغه اوبه ویوړو، او دا مشر لور یې ده چې د ناعلاجۍ د لاسه چې پیسې نه وو چې علاج یې کول، مخکې لږ ناروغ یې، اوس ډېر شو، په اعصاب یې والی، اوس یې علاج نه کېږي، هغه هم په دولتي شفاخانو کې ګرځي، شخصي کې نه. د ډوډۍ خوراک پیسې نه لري. دغه زوی یې وګورئ، دا مشر ده، دا معذوره ده. خدای ورسې که په مړه ګډه ډوډۍ وخوري، قسم ته وقربانه دې دې هېڅکله په مړه ګډه دې ډوډۍ نه ده خوړلې. الله ته په معنی. نو هیله کوم هېوادوالو، د دې زه څه ویلی نه شم، تاسو خپله ګورئ نو چې څه حال یې دی. د دې مورکې د هغه غږ نه ښکاري چې څومره دردېدلی، څومره دردېږي په دې اولادونو. د خاوند یې خپې لاسونه مات شوي دي، ټکر یې کړی د هغې خپې لاسونه مات دي، نو هغه کار کولی نه شي. دغه خپله بیچاره د خلکو ډوډۍ پخوي، 10-20 روپۍ پاتې کېږي، او د چا چې باسي ترکاري هغه ورته راوړي او دغه ماشومانو ته ورکوي. هیله کوم هېوادوالو، دغه کورنۍ ډېر زیات ستاسو مرستې ته اړتیا لري، اولادونه یې د لاسه وځي. هیله کوم هېوادوالو، دغه مورکې سره مرسته وکړي. نو که چیرې غواړئ ستاسو مرسته په شفافه توګه تر دې کورنۍ پورې ورسېږي، زما د وټساپ شمېره ده 080 د لیدو څخه مننه. اوښکې اوښکې زړه مې دی راوړی.